پاک ربا ز بی حد گناهگار یم ډیر ستا په در کې زه ژړېږم توبهګار یم ډیر استغفر الله استغفر الله ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډیر زه دې ملګرو ته وایم د خدای لپاره یو خو ګناه ده پښیماني ورباندې وکړئ چې درته وسي یو ګناه ته ګناه نه ویل علی الاعلان ګناه کول دې باندې خدشه د کفر ده خدشه د کفر پر دې کسان باندې ویره د کفر د پر دې کسان باندې چې ګناه پر ګناه باندې نه بولي من په بازار کې وګوره زموږ ستاسو په دغه بازار کې لرې مه ځه د دنیا عالمي مارکیټو ته مه ځه عالمي تجارانو له مه ځه زما او ستا په دې سپېره علاقه کې چې کومې دوکې شروع دي کوم مسلمانانو ته خطا ایستل د مسلمانانو شروع دي په هېڅ ملک کې به هم نه بله ورځ یو چا عجیبه خبره راته وکړي ورته یې جر وکړه د سترګو اوبه قسم دی مې په خدای چې زما ووتی وایي زموږ د پښتنو څخه د دې علاقې څخه یو تاجر تللی و چین ته چې کله هغه تاجر چین ته ولاړی د یو دوکانداره انجلۍ د هغې سره د پور مطالبه وکړه چې ته پور ما ته راکړه زه بیا انشاءالله چې پیره مې وکړه درته راوړم دغه چینایي زنانه یوازې په کور کې اسلام راوړی دی نو ټول کافران هغې د خپلو قریبانو ته ویل چې دا زما مسلمان ورور دی د مذهب ورور مې دی دا زما نه پور غواړي زه یې ورکوم هغه ورته ویل نه به یې ورکوي نه به یې ورکوي هېڅکله به یې نه ورکوي ول دې ورسره زور کړل چې کله ستاسو کفري ورور راسي ستاسو سره په کفر شریک دي هغه ته لبیک وایاست ژر پور ورکوي نو چې زما مسلمان ورور راغلی دی هغه په قرآن لري کتاب لري د اماناتو حفاظت لري په قرآن په کتاب کې الله هر څه ورته بیان کړي دي د پور نیټه ورته بیان کړی دی چې بیا به خیانت نه کوي هغه ته څنګه پور نه ورکوي اخر هغه کسان د کورنۍ ټول مجبوره کړی و دې چې دې ته پور دا بدبخته چې د هغه ځای نه کارټینر رابار کوي په پور باندې راغی دلته پټ دا تجار کیسه کوي وایي زه وارلم هغه دوکان ته هغه زنان ته هغې دا راته ویل ول ویې ژړله ول پلانکی نامې سړی خو به نه پېژنې ما ورته پېژنم یې ول دې زما نه پیسې وړي پر پیسو نه یم زه د خپلو قریبانو ته وشرمولم ول ما نوی اسلام راوړی و هغه قریبان در اوسه ماته بېغور راکوي وایي ستاسو په اسلام کې خلک دا رقم دوکې کوي ته ورته وګوره نن ما ورته اسلام بدنامه کړی دی نن زموږ د معاشرې ځوانانو اسلام بدنامه کوي حتی چې الله په قرآن کې په بار بار موږ ته وایي ان تؤدوا الامانات تاسو امانت خپل اهل ته وسپارئ قرض ورکړئ په خپل نیټه باندې پوره ورکړئ د وعدې مخالفت مه کوئ الله وایي دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ د دې ټولو څه یې موږ بند کړي موږ مسلمانان نن ملا ورته تړلي ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډېر بې له تا مې بل څوک نشته دی غمجن یم زه فکر وړی یم حیران یم دردمن یم زه